کو دوستانو به دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله بایاست. دوستانو نن زه په داسې طریقه کار کوم، فرضاً زه په دفتر کې کار کوم، دفتر کې ماته ویل شوي دي چې زموږ د دفتر اصول دا دي چې ځانته فونټس او ځانته سټایل به دغه زموږ د فونټس وي او سایز به وي. فرضاً اوس دا ډاکومنټ ما را خلاص کړی دی، دلته اریال د 11 سایز یې دی، نو دفتر ماته وایي چې نه د دې سایز به نازنین وي 12 به وي. نو زه که چیرې غواړم چې دا تبدیل کړم، دلته به انتخاب کړم، رابسمه دلته بهیج نازنین ورته انتخاب کړم. دا د بهیج نازنین ورته انتخاب شو. که چیرې زه بل ځای کلیک وکړم بیا هغه اریل نشته، بیا اریل دی بهیج نازنین نشته. نو څنګه کولی شو چې موږ تاسې دغه کوم فونټ چې دی ډیفالټ یې انتخاب کړو، لکه اوس یې اریل ښکاره کوي، هره لیکنه چې کوو په دغه اریل فونټ کې به وي او په هغه لس سایز کې به وي. نو زه څنګه کولی شم چې اوس بهیج نازنین انتخاب کړم چې سایز یې هم 12 وي او هر وخت ورک پروګرام خلاص کړم او استفاده ځینې وکړم. دوستانو فقط زه دلته کنټرول ان وهمه، دا د ماته نوی فایل را خلاص شو یا نوی فایل معلومیږي. نو په دې کې مخکې له مخکې بهیج نازنین انتخاب شوی ده د ډیفالټ په شکل د ټولو ورډ ډاکومنټو لپاره. زه به د لا پوهاوي په خاطر یو بل سایز انتخاب کړم. اوس راځو هوم منیو ته، په هوم منیو کې دلته فونټس سره کلیک کوو، دلته راځو دلته کلیک کوو، فرضاً زه غواړم چې بهیج نسیم انتخاب کړم، همدا ریګولر عادي به وي، سایز به یې فرضاً 14 وي. راځو همدلته یې انتخابوو بهیج نسیم، دا خو بولډ ده، دا ریګولر انتخابوو، همدا به یې سایز ور څو کړو، ور 14 پې کړو. اوس راځو سیټ از ډیفالټ، داسې مو انتخاب کړو. که چیرې دغه انتخاب شوی اپشن سره یې اوکې کړو، نو دا به یوازې د دې یوه ډاکومنټ لپاره وي. بیا چې موږ ورډ را خلاصوو بیا به دا فونټ او دا سایز نه وي. زه غواړم چې د ټولو ورډ فایلو لپاره زه یې له وروسته را خلاصوم او کار پکې کوم. ماته دغه سټایل څنګه شي، دا سټایل اپلای شي او دا یې اوکې. اوس راځمه دا به دلته کړو چې پښتو ته واوړي، د افغانستان اسلامي نظامونه. دا مې دا د انتخاب کړو، اوس یې په دې شکل ماته ښیي. که زه چیرې دا پروګرام بسته کړمه، بند یې کړمه، دا بل هم بسته کوم، بندوم یې، زه راځمه بل نوی فایل د ورډ اوپن کومه، کار پې کومه، دلته را خلاص مې کړو. نو اوس که دوستانو وګورئ هغه اریل نشته، هغه مخکې چې په بل ډاکومنټ کې و. اوس چې هر نوی هغه موږ غواړو فایل موږ غواړو را خلاص یې کړو، هغه به په دغه فونټ او په دې سایز کې وي. بیا نو تاسې له وروسته کولی شئ چې هر رقم سایز له دغه ځایه هر رقم سټایل یې ورته انتخاب کړئ د فونټ او سایز یې دلته ډېر یا کم یا لږ کړئ. مننه په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو د استفادې وړ وګرځېږي. الله مو خوشحاله.